سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر کې ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې اماراتو لوبډلې ته ستره ماتې ورکړي. د افغانستان متحده عربي اماراتو ترمنځ لومړۍ ورځنۍ تمریناتي لوبې د افغان لوبډلې په بریا پای ته ورسېدله. د اماراتو لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، د افغان لوبډلې ته د توپونې بلنه ورکړه. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې 214 منډې جوړې کړلې چې د افغان لوبډلې په ګټه بهیرشاه 44 منډې جوړ کړلې، ګلبدین نایب 42 منډې جوړې کړلې او داسې احمدشاه زرمتي بیا 38 منډې جوړې کړلې. د 215 منډو هدف په تعقیب کې د اماراتو لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې په 60 منډو باندې خپل نه لوبغاړي د لاسه ورکړي وو. داسې جواد الله بیا ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. داسې بل لوبغاړي هم د اماراتو لپاره ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې په 109 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ومنله. د افغانستان لوبډلې بیا په توپ اچونه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. یمین احمدزي د سیالي لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول، بلال سمیع، فرید احمد ملک بیا 2 لوبغاړي وسوځول او داسې ګلبدین نایب بیا 1 لوبغاړی وسوځوي. دا د افغانستان متحده عربي امارات ترمنځ یو رسمي لوبه نه وه، دا یو دوستانه لوبه وه چې د دواړو لوبډلو لپاره ډېره ګټه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان متحده عربي اماراتو لوبډله دویمه تمریناتي لوبه د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. تر دې وروسته په افغانستان متحده عربي امارات 3 شراوریزه رسمي سیالۍ ترسره کوي چې لومړۍ لوبه د سپتمبر میاشتې پر 29 او دویمه په 31 او دریمه د جنوري میاشتې پر 2 نیټه ترسره کیږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.